د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نوم سلامونه قدرمنو لیدونکو، هیله د ټول به راته رک روغ او خوشحاله اوسئ او تر دمګړۍ به د صحت جامې په ځان ولرئ. دا د یو ځل بیا زه حافظ بریال د انګلیسي د درسونو د لړۍ په دوام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. نن به موږ تاسې د تل په څېر بیا هم د لیتس ګو سیسټم 5م لیکچر وړاندې کوو او هیله ده تر پایه پورې را سره وڅارئ او مهمې نقطې له ځان سره نوټ کړئ او حتما یو څه ورڅخه اخذ کړئ. راځو درس ته مستقیم او درس شروع کوو. بیا هم یادونه کوم کتابچه او قلم او کتاب له ځان سره ولرئ، مهمې نقطې نوټ کړئ او په کتاب کې چې کوم ځایونه درسره مشکله وي موږ ویډیوګانې کتلی سئ، شاته او مخته یې کولی سئ یا خپل مشکل ورڅخه حل کړئ. شروع کوو په خپل درس باندې. کتاب ته راځو. د کتاب 8مه صفحه یعنې 8م نمبر ورقه را اړوو. 8مې صفحې ته وګورئ او له ځان سره یې کوم څه چې موږ وایو تکرار کړئ. عنوان ته یې راځو. Let's learn more. Let's learn more. راځئ چې ډېر زده کړو. Let's راځئ learn چې زده کړو. more ډېر. مور موږ تاسې مور په پښتو کې مور ته وایي که نه، مورجانې ته وایي، خو دلته more ډېرو ته وایي. یو شی لنډه طریقه چې بیا وروسته رانه هېره نه سي، یادونه کوم چې موږ تاسې که هر سخت لغات په انګلیسي کې په هره ژبه کې وي، سخت لغات موږ تاسې په ذهن کې نه ثبتېږي نه یادېږي، هغو ته کوشش وکړئ په خپله ژبه کې یو لغات هماغه رقم لغات پیدا کړئ. لکه اوس مور چې دلته راغی، مور مترادف لغات موږ تاسې په ژبه کې چې ده مور ده، یعنې دغه مور تاسې اتې بیا له ذهنه څخه نه وځي. خپل لغات سخت لغات ته یو بل شی همداسې پیدا کړئ چې په ذهن کې مو پاتې سي. Let's learn more. راځئ چې ډېر زده کړو. اوس برخې ته راسئ. learn the words. learn the words. لغاتونه زده کړئ. learn the words. لغاتونه زده کړئ. learn زده کولو ته وایي. the words لغاتونه. word یو لغات ته وایي، اس چې ورسره کې words لغاتونه زده کړئ. لغاتونه کې اول لغات ته راځو. map. map یوه نقشه. موږ تاسې په تېر درس کې ویلي وو چې دغه یوه چې کله راسي او ان چې راسي د لغات په سر کې دواړه دي یو معنا ورکوي. map یوه دانه نقشه. دوم لغت marker یو دانه مارکر. دریم group یوه دانه کوره. څلورم table یو دانه د ډوډۍ خوړلو میز. یو ډیسک د دفتري میز ته وایي او یو ټیبل د ډوډۍ خوړلو میز ته وایي. موږ تاسې افغانان معمولا په ځمکه باندې ډوډۍ خورو چې خاکساري هم همدا ده، خو په نورو مملکتونو کې معمولا په میز سر باندې ډوډۍ خوړل کېږي. هغو ته وایي ټیبل. 5م لغت board یوه دانه تخته موږ تاسې دې ته تخته وایي، د بورډ ورته وایي. بیا په دې کې دوه رقمه دي، یو تورې تختې دي یو سپینې تختې دي. سپینې تختو ته وایټ بورډ وایي او تورې تختو ته بلاک بورډ وایي او یوازې تختې ته بورډ یوه دانه تخته. 6م ویسټ باسکټ یوه دانه کثافت دانې اشغال دانې. ویسټ باسکټ یوه دانه کثافت دانې. 9مه شماره اپوسټر یوه دانه نامه. یوه دانه نامه. موږ تاسې معمولا نامه ورته وایو. اپوسټر یوه دانه نامه. او 8م اکراین یوه دانه رنګۍ ته کراین وایي. کراین رنګۍ. که اس ورسره کې کراینز رنګۍ. اوس تاسې په کمپیوټر کې غوږ ورته ونیسئ او له ځان سره یې تکرار کړئ. Page 8. Let's learn more. A. Learn the words. Number 1. A map. Number 2. A marker. Number 3. A globe. Number 4. A table. Number 5. A board. Number 6. A wastebasket. Number 7. A poster. Number 8. A crayon. لغاتونه مو وویل او له ځان سره مو تکرار کړل. دا لغاتونه په کتابچه کې هم ولیکئ تر څو سپیلنګ هم ښه زده کړئ. راځو د بي برخې ته. میک
جوړې کړئ سنټنسز جملې میک سنټنسز جملې جوړې کړئ میک جوړولو ته وایي سنټنس یوې جملې ته وایي اس یو سره سنټنسز یعنی جملې جوړې کړئ میک سنټنسز جملې جوړې کړئ اوس کوم لغاتونه چې هلته راغلي دي هغه په دلته په لاندې تصویر کې دغه هلک او نجلۍ ولاړ دي شمارې مو کړل سوي دي هماغه لغاتونو څخه جملې جوړوي یعنی هغه لغاتونه په جملو کې استفاده کوي لغاتونه جمله اوله جمله ده نجلۍ وایي په لاس کې یوه نقشه ده اوله شمارې ته ګورئ اتې وایي هغه هلک ته وایي دا مثلا یوه نقشه ده په انګلیسي کې څه ورته وایي this is a map this is دغه ده یوه دانه ماپ نقشه this is a map دا یوه دانه نقشه ده دوهمه شماره this is a marker this is a marker دا یوه دانه مارکر ده درېیمه شماره this is a waste basket this is a waste basket دا یوه دانه اشغالداني ده څلورمه شماره this is a table this is a table دا یو دانه د ډوډۍ خوړلو میز ده پنځمه شماره this is a board this is a board دا یو دانه تخته ده شپږمه شماره this is a poster this is a poster دا یو دانه نامه ده د پوسټر دوه معناوې لري یو د هماغه نقشې هماغه انځورونه چې موږ تاسې په خیالي انځورونه چې په اتاقو کې ځړوو هماغه ته پوسټر وایي پوسټر یعنې هغو ته موږ تاسې پوسټر نامې ته هم کوم نامه چې یو پیغام ولري هغو ته موږ تاسې پوسټر ویلی شو پوسټر یوه دانه معمولا نامه ورته وایي یوه دانه نامه او اووم this is a crime this is a crime دا یوه دانه رنګۍ ده او اتمه شماره this is a globe this is a globe دا یوه دانه کوره ده دا یوه دانه کوره ده هغه د هلک په لاس کې ده اوس تاسې غوږ ورته ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ Page 8. B. Make sentences. This is a map. This is a globe. Number 1. This is a map. Number 2. This is a marker. Number 3. This is a wastebasket. Number 4. This is a table. Number 5. This is a board. Number 6. This is a poster. Number 7. This is a crayon. Number 8. This is a globe. درنو اورېدونکو تاسې اوله صفحه د نن د زده کړو راځو دوهمې صفحې ته یعنې د کتاب نهمې شمېرې صفحې ته راسئ عنوان یې وګورئ د سی برخې ته play again again یو ګیم وایي ګیم ولوبه وایي ask your partner او پوښتنه وکړئ له خپل همکار څخه ask پوښتنه وکړئ your د تاسې partner همکار څخه په ګیم کې دغه زیر بګراونډ خط کې راغلی دي دلته سوالیه ده چې کله this is راغلی ده دا د ګرامري جملې دي چې موږ تاسې ووایو this is دا یوه جمله یعنې دغه ده او که چېرته چې موږ دا سوالي جوړوو سوالي چې یعنې مثلا پوښتنه کوو په یو چا باندې فقط دغه is به دلته راوړو is this آیا دغه ده اخر کې یو question mark سوالي ورکوو اوس دلته پوښتنه هم سوې ده is this a poster تاسو له خپل همکار څخه پوښتنه کوئ آیا دا یو تصویر ده یا یوه نامه ده is this a poster آیا دا یو تصویر یا یوه نامه ده جواب کې ورته وایي yes it is بلې هغه ده که چېرته و بیا ورته وایي yes بلې it is بلې هغه ده او که چېرته نه و نو وایي no it isn't یا no it is not نه هغه نه ده نو هغه څه ده نوم به دې واخلئ it is a pen هغه یو دانه قلم ده دغه ګیم تاسې په ځان سره ولوبوئ هماغه دایره چې راغله په دایره کې اوله شماره دویمه شماره درېیمه شماره څلورمه شماره د هماغه تصویر مطابق تاسې دلته تصویرونه لیدلي دي له خپل همکار څخه پوښتنه وکړئ اس دې سپیسل کې اضافه کړئ په اخر کې د هغو نوم واخلئ راځو د دې برخې ته د دې په برخه کې تاسې
عنوان ته وګورئ listen and do. listen ونیسئ and do او ترسره یې کړئ. یعنې هغه کوم کار چې دوی کوي هغه کار تاسې وکړئ. do ترسره کولو ته یا کولو ته وایي. listen ونیسئ and do او ترسره یې کړئ یا یې ویې کړئ. اول تصویر ته وګورئ هلک ده هغه څه کوي take out your book. هلک ته استاد وایي take out your book. ته خپل کتاب راوباسه. take out راوباسه خپل کتاب. په انګلیسي کې داسې ورته وایي. یعنې څنګه به وایي چې کتاب له بکس څخه راوباسه. take out your book. کتاب راوباسه. دوهمه جمله open your book. کتاب خلاص کړه. open خلاصول ته your book خلاص. open تاسو د هر لپاره استفاده کولی شئ. دروازه خلاصه کړه. open the door. مثلا سترګې خلاصې کړه او خوله خلاصه کړه. هر شی چې تاسو استفاده کولی شئ open یې خلاصول ته وایي. دریم close your book. په خپل کتاب بند کړه. څلورم put away your book. کتاب دننه کړه. کتاب په بکس کې کېږده. put away your book. کتاب په بکس کې کېږده یا یې دننه کړه. دا و د نن ورځې درس. هیله ده د درس کوم یو څه زده کړي وي. تر بیا زه حافظ بریال تاسو ته د حضور کې حاضر یم. ښې چارې ښه وختونه.